ایلون مسک په 440 میلیارده ډالرو سره ټویټر اخیستلو بهیر بشپړ کړ. ایلون مسک د امریکا متحده ایالاتو یو شتمن کس دی. بی بی سی پښتو. د امریکا متحده ایالاتونو د رسنیو او په شرکت کې د پانګوالو په وینا د نړۍ تر ټولو بډای شخص ایلون مسک د ټویټر اخیستلو 440 میلیارده ډالرو بهیر بشپړ کړ. ښاغلي مسک د یوه ټویټ په خپرولو سره ویلي مرغۍ خوشې شوې چې د معاملې په اړه یې ښکاره اشاره ده. د راپورونو له مخې د ټویټر اجرایوي مشر پراګ اګروال په ګډون یو شمېر جګپوړي چارواکي له دنده ګوښه کړای شوي دي. رویټرز خبري اژانس ویلي ښاغلي اګروال او دوه نور لوړپوړي مشران د پنجشنبې په ورځ په سن فرانسیسکو کې د ټویټر له مقره بهر وایستل شول. د دغه تړون بشپړېدل د میاشتو حقوقي لانجې هم پای ته رسوي، خو د راتلونکي تګلارې او په اړه یې پوښتنې رامنځته کړي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د ټویټر مالي چارو مشر نیډ سیګال او د شرکت د حقوقي چارو مشر ویجایا ګاټ به له ښاغلي اګروال سره یو ځای دنده پرېږدي. په همدې حال کې بریټ ټالر چې له 13 نومبر راهیسې د ټویټر مشر په توګه یې دنده ترسره کوله پر لینکډین لیکلي نور به خپله دنده نه ده. خپله ایلون مسک چې ځان د مطلقې بیان ازادۍ ملاتړی بولي وړاندې تر دې د ټویټر پر مدیریت او سیاستونو نیوکې کړي دي. هغه دغه راز ویلي دي هغو کسانو ته به بیا د ټویټر د کارولو اجازه ورکړي چې حسابونه یې ځنډول شوي دي، چې ښایي د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم پکې شامل وي، کوم چې په 2021 کال کې جنوري کې د کیپټل هیل بلوات په ترڅ کې یې حساب وتړل شو. ټویټر ویلي وو دا خطر شته چې ښاغلی ټرمپ زیات تاوتریخوالی راپاروي، خو ښاغلی مسک دغه بندیز احمقانه بللی دی. په ټویټر کې د ښاغلي مسک لومړنۍ پانګونې په پیل کې د خلکو پام ځان ته رااړولی و. په جنوري میاشت کې هغه د ونډو منظم پیرپل کړ او د مارچ پر نیمایي یې په شرکت کې 5% ونډې راټولې کړلې. وروسته بیا د اپریل په میاشت کې هغه د ټویټر تر ټولو لوی ونډه اخیستونکی په توګه راڅرګند شو. هغه ویلي پلان لري چې د سپیم حسابونه پاک کړي او ټویټر د بیان ازادۍ ځای په توګه وساتي. په 13 جولای میاشت کې هغه ویلي وو نور نه غواړي چې دغه شرکت ترلاسه کړي، خو ټویټر ادارې بیا ویلي وو په قانوني توګه د دغې میلیاردونو معاملې ته ژمن دی. تر یوې جنجالي او د نه منلو وړ معاملې وروسته خبره تر دې ځایه ورسېده کله چې په اپریل میاشت کې د ټویټر د پیرولو لپاره د ایلون مسک وړاندیز ومنل شو، نو خپله خوښي یې نه شوه کابو کولی. خو هغه لومړنی شوک او لیوالتیا یې ډېر ژر پیکه شوه او ایلون مسک کوښښ کاوه چې له تړونه ووځي، خو ټویټر پرې نه ښود چې داسې وشي. نو دواړو خواوو باید قاضي سره لیدلي وای چې پرېکړه وکړي او دا چې ایلون مسک ټویټر وپیري او که نه. بی بی سی پښتو 28 اکتوبر